نجیب الله شینواری سپیکس نه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ون ډے سیریز اختتام ته ورسېده. موږ په اوله لوبه کې صرف پریډکشن سی لا نړه باقي دوانه لوبې پاکستان وګټلې چې موږ پریډکټ کړې وي. اوله لوبه کې بابر اعظم صاحب لږه جلدي وکړه که په وکټ ولیاړ وای هغه 300 او تقریبا 20 رنز یې چې هغه چیس کول ورته ګران نو ځکه وکټ فلټ وکټ او د پاکستان خپل بیټینګ وکټ دی. بیا دویم میچ خو ریکارډ چیز وکړ او دریم میچ کې شاهین افریدي، حارث رؤوف او بالران هغه محمد وسیم جونیئر زموږ د وزیرستان هغه هم خال راونډر د بیټینګ له موقع نه ده ورغلی مګر بالینګ کې 3 وکټې واخیستې او پاکستان 2-1 سره سیریز وګټو. دا تقریبا 2002 راسي اول ځل دی چې پاکستان استرالیا ته په ون ډے سیریز کې ماتې ورکړي. د پاکستان د کرکټ مینوالو ته ټولو ته ډېر مبارکي. دین وروسته تقریبا 2 ورځې وروسته T20 یو T20 لوبه ده او هغه هم په هغې بیا هغه وخت سره تبصره وکړو مګر اوس نه برتې د پاکستان چانس زیات دی چې پاکستان یې وګټي. T20 کې معلومات نه کېږي مګر د پاکستان ټیم بیلنس چې دی ډېر بهترین دی. خاص چې خوشدل شاه په دې ټیم کې اډ شوی دی. ګوره یو وخت کې سرفرازو د رضوان ځای بلاک کړو، همداسې اماد وسیم د خوشدل شاه ځای بلاک کړی دی. اماد وسیم بالینګ کاوه مګر د هغه بالینګ سره چې دی خوشدل شاه هم هغه شی بالینګ کولی شي څومره چې وخت موقع ورکړل شي خوشدل شاه به نورم ښه کېږي مګر بیټینګ د خوشدل شاه هغه فینیشنګ ټچ چې ورسره دا پاکستان ته ضرورت و. نو دې د خاطر زما په نظر دا ښه ایډیشن د پاکستان ټیم ته راغی. 13 میچ کې بالینګ ونه کې مګر اوورال کمپلیټ ټیم پرفارمنس و د پاکستان د پاره په ون ډے سیریز کې داسې استرالیا ماتول دا دوی د پاره یو ریکارډ دی او ښه خبره ده د ماتول خو یو طرف ته چې استرالیا پاکستان ته راغله 40 کال وروسته مکمل سیریز یې ولوبه او یو میاشت پاکستان کې پاتې شو. د پاکستان د خوراکونو هاسپټالیټي میلمستیا د ټولو صفتونه به کوي. نور ټیمونه به هم پاکستان ته راځي. هغه د پاکستان مکمل هوم ایډوانټیج چې دی وروسته به په لاس ورشي. دا د پاکستان یو بل ښه خبر چې دی ګوره رمضان مبارک ښه دی په ښه طریقه باندې شروع شوی. یونس خان صاحب د افغانستان د بیټینګ کنسلټنټ او عمر ګل د بالینګ کنسلټنټ. یونس خان خو ډېر زیاتې رنځې کړي په کرکټ کې ډېر هارډ ورکینګ ډیډیکیټډ کرکټر و. ما خو مخکې په خپل ویډیوګانو کې ویلي چې دی باید زموږ کوچ وای خو خیر کوچ یې تور پوټاکه دی ورسره بیټینګ کنسلټنټ د ټرین دغه دپاره دا کیمپ چې زموږ په دوبۍ کې دی دپاره یې وټاکه. عمر ګل صاحب تاسو ته معلومات دی بهترینې یارکرې کولې خپل وخت ښه فاست بالر و. نو انشاءالله د هیله ده چې زموږ لوبغاړي د دوی د تجربو نه استفاده وکړي او په راتلونکو کې